په کرکټ کې د لوبډلمشرۍ دندې او صلاحیتونه. د کرکټ په لوبه کې لوبډلمشر داسې حیثیت لري لکه په وجود کې چې زړه موقعیت لري. لوبډلمشر باید هغه څوک وي چې په لوبډله کې تر ټولو ښه تجربه لري، مطلب ډیر زیات لوبېدلی وي، یا په لوبډله کې توپ وهونکی او یا هم توپ اچوونکی او یا هم الراونډر وي. کرکټ یو تخنیکي لوبه ده، په دې کې له ذهن، فکر، سوچ څخه کار اخیستل کیږي. نو په همدې ترتیب یو لوبډلمشر باید د خپلې لوبډلې د لوبغاړو په کمزورۍ، وړتیاو پوه وي او د هر لوبغاړي کمزوري باید پر همغه وخت ورته په ګوته کړي. دا د یو بریالي لوبډلمشر راز هم دی چې په توپ نیونه، توپ اچونه او توپ وهنه کې خپل لوبغاړي وڅاري او ډېرې ستونزې یې هوارې کړي. بریالی لوبډلمشر څوک دی؟ بریالی لوبډلمشر هغه څوک دی چې په لوبه کې د خپلو مهارتونو او تجربو څخه کار واخلي. دغه راز د دغو تجربو په نتیجه کې ملي ګټې لاسته راوړي. که چیرته لوبډلمشر له احتیاط او په آرام فکر باندې سیالۍ ترسره کړي، نو کولی شي چې سترې لوبډلې هم په یو کمزوري ټیم د یو ښه پلان له امله ماتې کړي. پچه یا ټاس اچونه په نړیوالو او داخلي لوبو کې، بلکې د کرکټ په ډګر کې د هرې لوبډلې لوبډلمشر د سیالۍ د پیل وړاندې د ویشتین ځای په لور خوځېږي. هلته د دریم غړي لوبڅار په توګه یو شخص موجود وي. کوربه به سکه پورته کوي او میلمه به یې ټاکي. دا چې پچه ګټنه په لوبه کې د 50% سیالۍ ګټلو په معنا هم ده، نو کامیابه لوبډلمشر د پچې په ګټلو سره د ویشتین ځای حالات، د هوا حالات او لوبډلې ته په کتو سره پریکړه کوي چې توپ وهنه وکړي او یا هم توپ اچونه. د فیلډینګ یا د توپ نیونې برخه، لوبډلمشر کولی شي چې د لوبډلې په جوړښت کې لوبغاړي د لوبغالي په کونج کې ودروي. دا د لوبډلمشر صلاحیت دی چې لوبغاړي څه ډول ودروي، څه ډول یې ولوبوي. د ښي لاس توپ وهونکي لپاره دغه راز، د چپ لاس توپ اچوونکي لپاره دا ټول د لوبډلمشر لخوا ترسره کیږي. د کرکټ په ډګر کې تر دې دمه 2 مخکښ لوبډلمشران تیر شوي دي چې ډېری سیالۍ ګټلي. د هغې له ډلې لومړنی بریالی لوبډلمشر د اسټرالیا پخوانی لوبغاړی ریکو پانټینګ نومول شوی دی. د خپلې لوبډلمشرۍ پر مهال یا په دوران ټولې 240 لوبې ترسره کړې وي او 220 سیالۍ ګټلې وي چې 9.8% په لرلو سره یې لومړنی مقام خپل کړی دی. دغه راز په نړیوال کرکټ کې دویم کامیابه لوبډلمشر د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړی اصغر افغان راغلی دی. اصغر څو ورځې وړاندې د بورډ لخوا د لوبډلمشرۍ لرې کړی شو. د کامیابه لوبډلمشر په توګه یو څو څلور سیالیو کې برخه اخیستې ده چې 9.8 ګټلې وي او پوره 9.8% د افغانستان په نوم ثبت کړې ده چې په دویم مقام کې ځای لري.